السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. امید لرم دوستان چېرته روغ او جوړ به وئ او صحت قانع به وطن وي. یو ځل بیا د نوې ویډیو سره درته راغلم. دغه ویډیو ډېره مهمه ویډیو ده. په دغه ویډیو کې به درته وښیم چې څنګه کولی شو چې موږ تاسو ته آنلاین چې د بل بدل ځای موږ آنلاین یو، یعنې موږ آی ډي په خطر کې وي او همیشه لپاره آنلاین یو، د بل چا په آی ډي کې لوګن شوي وي، نو موږ یې د خطر څخه وژغورو. نو راځو چې د سیټینګ ویډیو شروع کوو. د سیټینګ کلیک کوو، د سیټینګ کلیک وکړو، نو نه داخلېږو. نو دغه ویډیو ډېره مهمه ده. که تاسو ته پته ولګي چې تاسو زموږ آی ډي چا سره هیک کړي، بدل موبایل کې څرنګه لوګن شوي دي، نه د لوګن شوي څرنګه. نو هر څه نه مخکې دلته کې نشان ده د سکیورټي اینډ لوګن، په دغه باندې به چک کلیک وکړئ. دا باندې چې کلیک وکړم نو دلته تاسو ته به چک یو څه اپشن مخته دلته راشي. نو اپشن کې به درته وهم دغه کې څه ډېر اپشن دي، خو دلته څه دي د کیز اپشن چې سی مور چې وینئ، په دغه ځای کې به تاسو ته پته ولګي چې کوم موبایل نه آی ډي چې دو آنلاین شوي دي. نو دلته زما په حال آی ډي چې دو دا زما موبایل ته ګلاکسي جی 6 پلس دی. نو تاسو به هم دغه رقم ته یو دغه موبایل زیده چې تاسو آی ډي د کوم ځای نه آنلاین شوي. زه خپله د کابل افغانستان نه آنلاین شوی یم او د جی 6 ګلاکسي جی سمسنګ ګلاکسي جی 6 پلس دی. دغه موبایل چې کوم موبایل نه تاسو آنلاین شوي، نو تاسو به خپله پته ولګي چې دغه موبایل نه چې د مو آی ډي نه هغه شوي دي، څه نامیږي آنلاین شوي دي. نو زه پس وینې اکټیو نه په دغه موبایل کې زه یې هم شوی یم، آنلاین شوی یم. نو د کیز دغه نه به چک کړئ، د بل نه پرته څه شي چې لوګ اوټ شي، نو تاسو به چا وکړئ دغه لوګ اوټ ان آل د هغه سکیورټي په دسه ژوند دا باندې کلیک وکړئ. تاسو آی ډي به چک شو د ټولو موبایل نه تاسو په غاټ فیسبوک او مسنجر هر څه د چکی ټول به لوګ اوټ شي. نو د سات څخه به چې کوي هر یو په فیسبوک ته په لګون چې هغه کاس چې تاسو په آی ډي کې آنلاین شوی هغه ته هم ول لوګ اوټ شي. نو همدې طریقې سره تاسو چې خپل آی ډي دی وژغورئ. نو بیا یو بل نوی او محکم پاسورډ وکړئ. پاسورډ باید سره کوم تغیر کړی شي، که غواړئ چې بالکلي آی ډي مو هیک نشي، نو زه هغه طریقه هم درته. نو اوس وینئ یوازې سامسنګ ګلاکسي جی 6 پلس کابل افغانستان په دغه باندې چې څه شوم زه آنلاین شویم. نو اکټیو ناو اکیزن د شین خپل تبلیغ شوی. نو لاړ به شي په هغه چینج د پاسورډ باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو به چا وکړئ یو مشکل داسې پاسورډ ته انتخاب کړئ چې تاسو خو په پیګه چې زما په آی ډي ته کوم خطر نه پیښیږي. نو رو به شي کیز به دا یو اپشن ده په دا کې یوز ټو پاوټر اینډ انټرمیټیشن دغه هغه کوډ دی چې تاسو غواړئ همیشه مو آی ډي چې شي هیک نشي او د ملګرو څخه وژغورل شي. نو دغه چې کلیک وکړئ نو تاسو ته یو مخ ته څه وسخه شي. دوه اپشن راشي، دوه اپشن کې اټومیټیشن اف ته او بل ته ټیکس میسج اس ام اس دی. دغه به چې او تاسو ملګرو ته فارمي باید تاسو دا والی یو نه ورکړئ، ځکه چې دا پلی سټور نه یو اپ ته دا به ډاونلوډ کوئ، هغه ته ډېر کوډونه هم پوله کړل. تاسو آی ډي ته بیا کوډ نه درته بیا مختلف کوډونه به چې ولته نه وړي، بیا تاسو کوډ نه ورکیږي، تاسو به نه ورکړئ بیا آی ډي دغه څه تاسو مشکله ده چې بیا وبسي. خو تر ټولو اخري چې دا دغه ډېر مهم ده، دغه ته چې د اخر کې تاسو خو په دې شرط چې سیم کارت باید نه ورک نشي او دا سیم کارت باید تاسو هر وخت سره فعال وساتئ. دا کیږي د پوس یو بنه کراوي دا کوم نشان ده، خو دا کیږي د ټیکس میسج اس ام اس دغه به تاسو وکراوي په دې لاره به تاسو آی ډي چې شي نه به ولګون کېږي به هزار او بر د خطر نه څخه به هم وتلی وي. نو په دې سره تاسو هغه خود دغه یوز ټو اټومیټیشن د کیږي اخري باندې چې کلیک وکم دلته به متمخته یو څو اپشن راشي، هغه اپشن کې زه ته خایم چې دا اپشن به وکړم. دغه اټومیټیشن د اف نه کراوي، خو تاسو د اس ام اس نه خپل سیم کارت به میسج ترسي دغه میسج لري به تاسو چک کړئ دا کاروي. نو به زه په اخري باندې چک کلیک کوم د ټیکس میسج اس ام اس په باندې کلیک کوم محتوی څه اپشن دا نه زما آی ډي چې تو سه پروسوای دغه نمبر ته چې شو داخله شوی زما آی ډي چې دو دغه نمبر ته نه په کنټرول باندې کلیک وکړئ، مو آی ډي ته چې شو دا کاچره غوړي چې خپل موبایل ته داخل کړئ اټ فون نمبر دغه ته وای نه کنټرول باندې کلیک وکړئ تاسو آی ډي ورته داخل شي. ملګرو دغه ویډیو هله لرم چې خوښ شي او یو څم تر زده کړی د نورو ویډیوګانو لپاره د فاینستیک چینل سره پاتې ځل لپاره چې زه راځم د خدای په امان.